پال سمیول له نړیوال جام وروسته د افغان کرکټ بورډ رازونه افشا کوي. سلام او وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم او که زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ د هرې راتلونکې ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی پال سمیل خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له نړیوال جام وروسته به د کرکټ بورډ د چارواکو ځینې رازونه افشا کوم. نوموړي دغه څرګندونې د یو خبریال د څرګندونو په ځواب کې کړي. دغه خبریال چې محمد ابراهیم نومیږي خپل ټویټر کې لیکلي دولت احمدزی پخوانی تیز توپ اچوونکی او د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشر په دې باور دی چې ټوله ستونزه په مشر روزونکي کې ده چې د پال سمیل له لوري رهبري کیږي او هغوی نه دي بریالي شوي چې نړیوال جام لپاره افغان ملي لوبډله ښه چمتو کړي. ښاغلي پال سمیل د دغه ټویټر په ځواب کې لیکلي نړیوال جام نیمایي ته رسېدلی او هڅه کوم چې لوبډلې پاتې لوبې دي هغه کې ښه وړتیا وښایي خو د نړیوال جام په پای کې به زه افغانان د لوبډلې چمتووالي او د اصغر افغان لرې کولو په برخه کې د دولت احمدزي رول څخه خبر کړم. دا په داسې حال کې ده چې افغان ملي لوبډله تر دې دمه نړیوال جام کې 15 لوبې کړي او ټولې لوبې یې بایللي. د ملي لوبډلې وروستۍ ماته افغانان هم په دوو برخو ویشلې چې یوه برخه یې لوبغاړي په ډله بازۍ تورنوي او بله برخه یې بیا پړه د افغانستان د کرکټ بورډ په چارواکو اچوي. له دې وړاندې هم ښاغلي پال سمیل کرکینفو ویبپاڼې سره په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان کرکټ بورډ سره د مخالفتونو له امله دغه ادارې سره خپل قرارداد نه غځوم او نړیوال جام څخه وروسته افغان لوبډلې سره خپله همکاري پای ته رسوم. ښاغلي پال سمیل دا همدا راز ویلي وو چې په لوبډله کې بدلونونه او نړیوال جام څخه وړاندې د اصغر افغان له لوبډلمشرۍ څخه لرې کولو اړوند له نوموړي سره هیڅ ډول مشوره نه وه شوې. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. د لا ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.